د نن ورځې د اسعارو بیې ترڅنګ تازه مهم او لنډ خبرونه د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو له افغانستان او نړۍ څخه خبر شئ. پاکستان جهادي ډلو د پاکستان پر اټومي وسلو د واک ترلاسه کولو لپاره جګړه خونړۍ کړې ده. د امریکا د عامه پالیسۍ جوړونکي ادارې بروکنګز انسټیټیوټ ویلي دي چې د پاکستان د پوځ او ګډ حکومت په دغه هیواد کې دننه له ننګونو سره مخ دی او ښایي جهادي وسلوالې ډلې پر اټومي وسلو واک ترلاسه کړي. یادې ادارې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی، په پاکستان کې د دوی پلویان نور هم ډاډه شوي دي او په راتلونکي کې دغه جهادي ډلې د پاکستان په حکومت او اټومي اساسو باندې د قبضې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کولی شي. ټرمپ ټویټر ته ویلي دی عجیبه ده، د طالبانو د بریا خبرونه سم خو زما ټویټونه د اصولو خلاف دي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر ادارې ته عریضه او غوښتنه یې ترې کړې ده چې د ټویټر اکاونټ بیرته ورته وسپاري. عمران خان د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پی د عمران خان خبرې او ډزبند رد کړی دی. پاکستاني طالبانو د عمران خان هغه څرګندونې رد کړي دي چې ویلي دي د ټي ټي پی او پاکستاني حکومت ترمنځ د افغان طالبانو په همکارۍ خبرې دوام لري. قطر په قطر کې د لومړي ځل لپاره ښځو ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 240 کاندیدانو له ډلې 28 ښځې دي. ټاکل شوې ده چې دوی د شوراګانو د 13 چوکیو د ګټلو لپاره سیالۍ وکړي. د چارو د کتونکو په باور په انتخاباتو کې د ښځینه کاندیدانو ګډون په دې هیواد کې یو مهم او مثبت پرمختګ ګڼل کیږي. ترکیه د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې ویلي دي چې په افغانستان کې داخلي بې ځایه شویو ته بشر دوستانه مرستې رسوي. د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې مشر کریم کینیک ویلي دي چې د پاکستان له لارې غواړي د 14,000 بې ځایه شویو افغانانو لپاره خوراکي توکي ولېږي. او په آخره کې هم په کابل کې په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې درسره شریکوم. 1 ریال 3.50 افغانۍ، 1 ډالر 1.90 افغانۍ، 1 پاونډ 121.50 افغانۍ، 1 یورو 115 افغانۍ، 1 درهم 4.10 افغانۍ، 1000 هندي روپۍ 190 افغانۍ، 1000 پاکستانۍ کلدارې 504 افغانۍ، 1000 تومان 3.2 افغانۍ، 1 لیره 10.80 افغانۍ او 1 دینار 280 افغانۍ. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. دا د نن ورځې د اسعارو بیې او د افغانستان او نړۍ په اړه تازه او مهم خبرونه. زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره د سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.